سلام دوستانو، امید دی چې تاسو به روغ جوړ وئ. شهزاده زدران یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. غواړم تاسو ته نن یوه داسې ویډیو جوړه کړم چې څنګه کولی شو له انټرنیټ، یوټیوب او فیسبوک یا نورو ټولنیزو شبکو څخه ویډیو ډاونلوډر، داسې ویډیو ډاونلوډر چې په یو کلیک سره له ټولو شبکو څخه چې هر چېرته وغواړو ویډیو ډاونلوډ کړو. د ویډیو د پیل څخه د مخکې له تاسو څخه زما هیله دا ده چې زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ترڅو زما سبسکرایبر او ویور زیات شي او نور خلک زما له ویډیو څخه هم ګټه واخلي. د ویډیو په د پروګرام په ښودلو یا د دې سافټویر په ښودلو مخکې راځم تاسو ته کار شروع کوم. په لومړي سر کې باید لاړ شو پلی سټور ته. په پلی سټور کې همدغه سافټویر چې ډېر بهترین ده، ما په خپله ډاونلوډ کړی هم دی. دلته په پلی سټور کې ګوګل پلی دې کې ولیکه چې ویډ میټ خپله راځي ویډمیټ اف کم ویډمیټ ویډیو ډاونلوډر کم، یعنې دغه دی. دغه سرچ کوئ. کله مو چې دغه سرچ کړه په دې کې تر ټولو اول فري ویډیو ډاونلوډر آل ویډیو ډاونلوډر دغه یو سرچ کوئ. دغه به پیدا کړئ. کله مو چې پیدا کړه همدغه یو دلته به یې وګورئ چې کوم یو بهترین خپله کمنټ کې مو پته لګي دلته the best one yet in every and very easy to use. بل یې لیکلی بل کمنټ very useful app for me and very easy to download. هر یو اپلیکیشن مقصد چې تاسو غواړئ دې باندې به کلیک وکړئ، دلته انسټال باندې کلیک وکړئ، انسټال به کړئ. ما مخکې دغه انسټال کړی دی. تاسو څخه مې هیله ده چې دا انسټال کړئ ترڅو دا خپل ویډیویي مشکل مو د ویډیو ډاونلوډر مشکل مو حل شي. مثلا زه راځم دلته اوس دغه زما سافټویر دی. تاسو هم کولی شئ ټولنیزې شبکې لکه فیسبوک، یوټیوب، انسټاګرام دا شیان ګوګل په همدغه پلی سټور کې څنګه کړئ خلاصې کړئ او استعمال یې کړئ. او که چېرته دلته استعمالول غواړئ، مثلا زه غواړم یوټیوب چلن کړم. کله چې یوټیوب چلنیږي دغه خواته هره ویډیو مثلا زه غواړم دا یوه ویډیو چلانه کړم. خپله فیسبوک آی ډي همیشه لپاره بنده د سترګو سمندر. مثلا زه غواړم همدغه ویډیو باندې کلیک وکړم یا همدغه کرکټ ویډیو دا ماته پلی شوه، غواړم دا ډاونلوډ کړم. کله چې تاسو غواړئ دا ډاونلوډ کړئ داسې به کلیک وکړئ. دلته به راشئ د غشي علامه باندې کلیک وکړئ. دا مو چې کله کلیک وکړه شیرینګ هغه راځي اپشن راځي شیرینګ اپشن چې راغی دلته ډاونلوډ ویډیو باندې کلیک وکړئ. کله مو چې ډاونلوډ ویډیو باندې کلیک وکړه دلته منتظر پاتې شئ ترڅو تاسې ویډمیټ خلاص شي او تاسې ویډیو او تاسو ته ویډیو اندازه هم وښیي. دلته فول ایچ ډي غواړئ 95 MB 114 MB 10 MB څونه اندازه چې ستاسو په کار وي تاسو کولی شئ هغې باندې کلیک او بیا ډاونلوډ. کله مو چې ډاونلوډ کړه ستاسو ویډیو دغه خواته راځي. دلته ډاونلوډینګ به دلته شروع شي او که کله سر ته ورسېده ستاسو ویډیو به په دې ځای کې حتما وي. دغه د ستاسو ویډیو ډاونلوډ کله فیسبوک وي، یوټیوب وي یا کوم بله ټولنیزه شبکه وي، تاسو کولی شئ په یوه کلیک سره تاسو هغه ویډیو چې تاسو غواړئ ډاونلوډ یې کړئ اسانه به ډاونلوډ شي. د نن ورځې ویډیو همدومره وه. تر بیا مو په لویه الله سپارم د یو سوکاله، روښانه او ښایسته افغانستان په هیله. خدای پامان.